جوړه د سات جامو کې وای. نن ورځ بیا هم د یو ویډیو سره تاسو خدمت کې حاضر شوم. په دې ویډیو کې تاسو ته د فورکس ټریډینګ لپاره یو بل بهترین بروکر معرفي کوم چې دغه بروکر به تاسو ته 100% اضافي ډالر درکړي. یعنی څنګه 100% اضافي؟ یعنی کچیر د تاسو دغه بروکر کې $100 ډیپوزیټ وکړئ، تاسو $100 نه $200 جوړیږي. کچیر ته $50 وکوي، له 500 مو $100 جوړیږي او په 100 ټولو کولای شئ ټریډینګ وکوي او ګټه مستقیم ورکړئ. نو دغه ډول یو ښه آفر لګولای چې کولای شئ تاسو پکې خپل پیسې 2 برابر کړئ او په هغه ټریډ لګوي. نو دغه بروکر کې څنګه اکاونټ جوړ کو، هغه کې وایسي کو، دغه جایزه څنګه ترلاسه کو، ټول ما سره ویډیو کې تر پایا وګورئ. خنو د دې بروکر لینک می تاسو ته په ډیسکرپشن کې خیا به کاپی کوئ او که مستقیم په کلیک کوئ کروم براوزر ته بلار ته دلته دا بروکر راواز کې دا ډول صفر راځي. دلته به ال اکسپټ باندې اکسپټال باندې لومړی کلیک واخلئ. کله مو چې دا کار وکړو دا ډول صفر لري. دلته ګورئ تاسو ته خپل هم لیکلي دي سیګټ 80% بونس سي تاسو ته لیکلی صحیح ده په د برخه کې. یعنی که چیرته تاسو ډیپوزیټ وکوئ هغه 2 برابر کیږي. دا لیمیټډ ټایم آفر ده. که دا ویډیو ګورئ او غواړئ دا بونس ترلاسه کړئ نو عجله پې وکړئ. نو دلته اوس راځو په همدې ګیټ 100% بونس چې لیکلی ده په همدې برخه باندې موږ کلیک اخلو ملګرو. چې په دې مو کلیک واخیست اوس دلته به موږ ته یو بل ډول صفحه راشي. ښه نو دا ډول صفحه راغله. دلته اوس باید رجسټریشن وکړو. رجسټریشن لپاره په لومړی برخه کې به مو ملک انتخاب کوئ. ټول ملکونه سته، افغانستان پاکستان دواړه سته. افغانستان هم خپله پورته کوي، مثال ما پاکستان ووهه، ټول پکې شته. چې کوم هیواد کې هغه به تاسو خپل هیواد انتخابوئ. ما اوس پاکستان وغواړم یو چاته پاکستان کې چې دا بروکر جوړ کړم. دلته اوس خپل ایمیل به لیکو. زه راځم خپل ایمیل ژر لیکم او دا لاندې به څنګه کوئ یو کوډ به خپل بروکر لپاره انتخابوئ. کوشش کوئ کوډ کې قوي کوډ ورکړئ. مثال څنګه دلته تاسو ته لیکلي چې باید 10 عددو پورې حد اقلي او غټ د انګلیسي حروف او دغه عددونو نه هم پکې دغه نښو نه هم کار واخلئ لکه 8 ده. نو زه راځم دا دواړه ورته دوستانو ډېر ژر لیکم. ښه نو ملګرو دواړه مې ورته ولیکل. کله چې دا دواړه وکړل دغلته یو کوچنی ټیک ده دغه بیا تان کوئ. ټیک میان که په رجستر باندې به کلیک واخلئ. بعد له دې نه دوستانو دلته اوس تاسو ته سکیورټي ویریفیکیشن راځي. دلته په ایم ناټ ا روبوټ باندې کلیک کوو، کنفرم باندې کلیک اخلو ملګرو. کله هم دا کار واخیسته زموږ رجسټریشن مخ ته ځي. نو دلته اوس دا سیو وهو کوډونه به سیف سي او دلته وایي تاسو خپل ایمیل ته لاړ شئ او خپل اکاونټ ویریفای کړئ. نو زه ځم ایمیل ته اکاونټ ویریفای. نو ایمیل ته راغلم ملګرو. دلته د ایکسیم بروکر لخوا ایمیل راغلی. دلته به اوس په دې ویریفای ایمیل باندې کلیک واخلو تر څو زموږ اکاونټ ویریفای سي. په دې زه کلیک اخلم. دلته کروم براوزر ورته انتخابوم ملګرو. اوس راځو خپل اکاونټ څنګه کوو رجسټریشن ویریفای کوو. نو دوستانو لینک واچو زموږ اکاونټ ویریفیکیشن اوس دلته به الاو کلیک کوو چې نوټیفیکیشن هم راشي. دا لرې کوم. نو دغه د زموږ اکاونټ څنګه څه دوستانو دې کې جوړ شو. اوس د دې ویریفای په تذکره باندې پاتې ده. ښه نو له دې برخې څخه زه نو وروځم دوستانو. اوس به مو تاسو څنګه وکړو موږ تاسو به لاړ شو څه ته پلی سټور ته. دلته به اوس د ایکس ایم ګلوبل اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو د همدې بروکر. نو دلته به تاسو ایکس ایم ولیکئ، ایکس ایم بروکر هم ولیکئ درته راځي او که درته رانغی نو خپل جمیل تبدیل کړئ. دغه د یو اس او بعض ورژنو جمیل ته نه راځي. نو دلته تاسو ته ایکس ایم اپ راځي. دا به ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ چې مو کړو دا به اوپن کړئ. اوس به راشو په دغې کې به لومړی موږ خپل هغه زوړ اکاونټ لاګین کړو چې دا اوس مو جوړ کړو. نو به تمه کېږو دا راواز شي موږ ته دا صفحه. ښه نو ملګرو صفحه یې راوازه شو. دلته دا لاندې راځو په دا لوګین باندې کلیک اخلو. کله مو په لوګین باندې کلیک واخیست په دې لومړي کې خپل هغه ایمیل او په دوم کې خپل د بروکر کوډ لیکو او خپل اکاونټ ته لوګین کېږو. زه راځم دا چې کله مو خپل ایمیل او کوډ ولیکئ ستاسو د ایمیل ته یو کوډ یا کوډ راواخلئ دلته به یې ورکئ. صحیح ده دوستانو. زه خپل ایمیل ته دغه ماته به کوډ راغلی مې ډایرکټ ایمیل ته. نو دغه ځای څخه به زه اوس خپل کوډ راواخلم. نو راغلم په دې کلیک کوم. دلته اوس ما ایمیل ته راوړي او د خپل ایمیل څخه زه اوس دا کوډ راخلم. ښه نو دوستانو دغه دا کوډ راغی ایکسیم ګلوبل راخوا 45 راځم دا دلته لیکم او زموږ اکاونټ ته به داخل شو 45 بعد له کوډ لیکلو دغه ټیک به ورته آن کړئ. صحیح ویریفای کوډ باندې به کلیک واخلئ دوستانو. اوس به څنګه شي زموږ اکاونټ ته به لاګین شي. بعد له هغه دا ډول صفحه راځي. دلته به دا بایومیټریک انیبل کړئ تر څو دا سوار وخت نه نوځئ ستاسو په فنګر پرنټ باندې کار وکړئ. زه په همدې انیبل کلیک کوم او دلته خپل د موبایل فنګر ورکوم. دا بهتره ده ځکه چې بیا تاسو ننوځئ د ایمیل کوډ پر ځای د موبایل فنګر سره ننوتئ. ملګرو اکاونټ چې مو جوړ شو دا ډول صفحه راځي. دلته تاسو ته لیکي چې فینش سیټینګ اف یور اکاونټ. نو که چېرته تاسو دا سټیپونه ورته تکمیل کړئ نو تاسو ته
100% ډیپوزیټ بونس درکوي. نو دلته به دا کمپلیټ باندې کلیک اخلو، دا به ژر ورته کمپلیټ کو چې له موږ څخه غواړي. لومړی کې تاسو څخه نمبر غواړي، دلته به خپل نمبر ولیکئ. زه راځم خپل نمبر لیکم، 0 به هم ورکو. اوس به دلته په ریسیف کوډ باندې کلیک واخلو. زموږ دې نمبر ته څنګه د یو کوډ راځي په ظرف د 100 ثانیو کې، هغه به په دې برخه کې ورته لیکو. نو زه په تمه کېږم دا کوډ اوس ماته ترلاسه شي. ښه، کوډ ماته بل موبایل ته راغی دوستانو، 33 91. دا به زه ورته ولیکم دوستانو، 33 91 09 او ویریفای باندې کلیک اخلو تر څو زمونږ نمبر دې سره ویریفای شي. نو دغه د زمونږ نمبر اوس بل سټپ ته راغلو. دلته به اوس د تذکرې مطابق خپل نوم لیکو. زه راځم نوم لیکم. دلته میډل نیم به پریږدو، لاندې به راسو لاست نیم ته تخلص زه لیکم. او دلته به اوس څنګه کو ډیټ آف برث ولیکو، یعنې د زیږېدلو تاریخ هم باید تاسو د تذکرې پاسپورټ مطابق انتخاب کړئ. زه راځم دا انتخاب، دا سیزونه سم انتخاب کړه، کنټینیو باندې کلیک اخلو. دلته اوس تاسو څخه ادرس غواړي، تاسو به ادرس داسې ولیکئ، مثال افغانستان. زه افغانستان، دلته به خپل ولایت ولیکئ. لاندې خپل ادرسونه تاسو ته راځي. زه اوس لیکم افغانستان کابل. صحیح، افغانستان کابل مې ولیکو. لاندې خپل ادرسونه راځي، کولی شئ تاسو یو دانه ووهئ. زه مثال دا وهم. سیټي هم خپله کابل راغی. سټریټ نمبر یعنې سړک نمبر به لیکئ. زه 15 لیکم. پوسټل کوډ به لیکئ. پوسټل کوډ د هر ولایت فرق کوي. د کابل 107 ده، خو که تاسو ته نه معلوم ستاسو د ولایت څه ده، ګوګل کروم کې به ولیکئ. لومړی د خپل ولایت څه د هر ولایت دی، لومړی به مو د ولایت کوډ ولیکئ، بیا به ورسره لومړی به ولایت نوم ولیکئ، بیا به ورسره پوسټل کوډ ولیکئ. ګوګل کې راوځي. چټ جی پی ټي نه هم پوښتنه کوی شئ. داسې مو لکه کنټینیو. دلته اوس ځینې پوښتنې له موږ نه څومره ده، څومره ټریډینګ کوي، غیره غیره. دا له ځانه انتخاب کوئ. زه له 0 نه تر 20,000 ډالرو وهم، تاسې هم همدا وایئ. متوسط د پوښتنې ځوابی دا دونه مهمې نه دي دوستانو. تاسو ته یې ولا څه وظیفه هم د اکاونټ څه توازوئ، دغسې کیسې دوستانو. زه راځم دا ټول له ځانه انتخابوم. مثال سیوینګ حساب، څومره مثال ستاسو پرافټ یا څومره هغه کوي. دلته تاسو څخه جاب ډسکرپشن غواړي، یعنې څه وظیفه لرئ. زه تاسو کولی شئ هر څه ولیکئ. زه ورته لیکم شاپ ورته لیکم، یعنې زه سټور لرم. دلته نیم غواړي د څه، زه بیا ورته شاپ لیکم. دا دومره مهم چیز نه ده. دلته ډیټ غواړي تاسو څخه، یو ډیټ به ورته انتخاب کړئ. زه مثال ورته یو کال انتخابوم، سال وهمه 2014، یو میاشت وهم ورته دغه ډول. دا دومره مهم معلومات نه دي دوستانو. او نر وهم، دلته کنټینیو وهم. دلته وایي تاسو نور معلومات اضافه کوئ. نو وهو چې کار یې اسانه شي، دومره مهم نه دي. دلته دا ټیک ورته ټیک مارک او کنټینیو باندې کلیک اخلو دوستانو. چې په دې مو کلیک واخیسته، اوس به راشو بلې صفحې ته مونږه. ښه نو دوستانو، بیا تاسو ته دا ډول یو صفحه راځي، ویریفای آیډنټیټي. نو تاسو به دلته خپل تذکرې پاسپورټ د لارې ویریفای کوئ. په لومړي برخه کې به تاسو خپل هیواد انتخاب کړئ دوستانو. هیواد سم انتخاب کړئ. دا ډول انټرفیس راځي چې تاسو یې ګورئ. دلته به تاسو دوستانو خپل الکترونیکي تذکره مو انتخاب کړئ. الکترونیکي تذکرې مخه او شا عکس اپلوډ کړئ، یا به مستقیم د موبایل کامرې د لارې واخلئ. او که پاسپورټ انتخابي، پاسپورټ به مو سکن کړئ، یا د آسان کې لاندې سره ګالري نښه هم درکړئ، ګالري نه هم اپلوډ کوی شئ. کله چې مو دا دواړه ورته اپلوډ کړو، نیکسټ پاسپورټ عکس ورته اپلوډ کړو، په بخښنې سره دغه برخه مې سکیپ کړه، خو تاسو به خپل تذکرې یا پاسپورټ عکس ورته له دغه برخې څخه ور اپلوډ کړئ. چې ور اپلوډ مو کړه، هغې نه بعد تاسو ته دا ډول صفحه راځي. تاسو باید څنګه وکړئ دوستانو، خپل مخ ورته سکین کړئ. نو زه به د کنټینیو کلیک اخلم او خپل مخ ورته دلته سکین کوم. نو دا ډول دایره راځي، په دې کې به تاسو خپل مخ ورته لومړی ونیسئ، او بیا دوی تاسو ته راهنمایي کوي چې مخ مو چپ اړخ ته واړوئ یا ښي اړخ ته واړوئ. نو تاسو به همغه ډول دا ورته ترسره کوئ. دا ګورئ، ما ته وایي چې چپ اړخ ته مخ واړو، چپ اړخ ته مې واړو. ښه، اوس وایي چې لاندې وګوره، لاندې به وګورو. اوس وایي چې دی بل اړخ ته وګوره، دی بل ته به وګورو. دا وشو. اوس به دا چیکینګ وکړئ، او دا به څنګه شي، زموږ اکاونټ به فیس ویریفیکیشن واخلي. نو دغه د دوستانو فیس ویریفیکیشن پاس سکسسفولي شو. او دلته اوس موږ څخه د اوسېدلو د ځای پروف غواړي. تاسو کولی شئ په دې ځای کې دوباره خپل د تذکرې شا عکس یا هم خپل پاسپورټ ور اپلوډ کړئ. مشکل نه لري، دا قبلی درته. نو زه دلته راځم خپل پاسپورټ اپلوډ کوم. خو تاسو کولی شئ د خپل د تذکرې د شا برخې عکس هم اپلوډ کړئ، هغه هم مني. دلته په سبمیټ کلیک کوم، دا ګورئ وشو. نو دلته چیک سټیټس باندې کلیک کوو.
دا 2 دقیقې ټایم نیسي څنګه شي ستاسو اکاونټ څنګه کی ریویو ته واچئ او د یې اپروف کی. نو زه 2 دقیقې صبر کوم دې ته تر څو دا کمپلیټ شي. ښه نو دوستانو اکاونټ ویریفاید شو چې څنګه ګورئ یو اکاونټ از ویریفاید. نو اکاونټ ویریفای شو اوس موږ کولی شو دا 100% بونس ترلاسه کړو. خو دې لپاره تاسو باید خپل اکاونټ لومړی میټا ټریډر 5 سره وصل کړئ ځکه ما اورېدلي چې دا میټا ټریډر 5 سره وصل نه کړئ د 100% ډیپوزیټ بونس نه درکوي. نو دې کار لپاره به اوس څه کوو به تاسو راسئ دلته چې دا ریل لیکلی دا ریل به ووایئ دلته به یو دی میټا ټریډر 5 اکاونټ لا تر مخه هم تاسو ته موجود دی خو دغلته به دا بټن ووهئ او دلته به کریټ ریل اکاونټ ووهئ چې په دې مو کلیک کړو دوستانو دلته به تاسو MT5 یا میټا ټریډر 5 انتخاب کې کنټینیو به ووایئ هم دلته به دا سټنډرډ اکاونټ ووهئ کنټینیو به کوي دوباره او دا به په همدې حال پرېږدئ دلته به دا ټیکان کوي ورته او دلته به بیا کنټینیو وایي دلته به خپل د اکاونټ جوړولو وخت کې کوم کوډ ورکړو هغه به ووهئ او بیا به لاندې کنټینیو کوي چې دا کار مو وکړو ستاسو میټا ټریډر 5 اکاونټ په دې ډول جوړیږي چې جوړ څه په هغه به کلیک کوئ چې کلیک کړئ دلته ګورئ مانیج آپشن ده په دې مانیج آپشن باندې به کلیک کوئ دلته به اکاونټ انفارمیشن باندې کلیک کوئ دلته ستاسو د اکاونټ د لوګین آی ډي او همداشان میټا ټریډر 5 سرور ټول راخی نو تاسو به لومړی دغه آی ډي کاپي کوئ آی ډي چې م کاپي کړه دلته دې څنګ کې لیکلي دي چې MT5 11 یعنې زما 11 سرور ده نو زه راځم اوس دلته میټا ټریډر 5 سره دا وصلوم همدا سرور انتخابوم دا چې م ډاونلوډ کړئ د ډاونلوډ لینک ږدم دلته به په دا جمع نښه کلیک واخلئ دلته به لومړی بروکر پیدا کړئ بروکر نوم به تاسو ولیکئ ووهئ ما XMG به ولیکئ دلته بروکر راځي تاسو به دا XM ګلوبل لیمیټډ په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ دوستانو او دلته به لومړی سرور انتخاب کړئ زما اوس اکاونټ ته 11 سرور لیکلی او زه 11 سرور هم دلته به هغه لوګین آی ډي چې م کاپي کړی هغه پیسټ کړو ورته زه راځم هغه کاپي اخلم یو ځل له دې برخې دغه صحیح ده دا سرور ده دغه آی ډي د MT-IDC لیکلی په دې MT-ID کلیک کوم دا مې کاپي کړلو ملګرو کاپي چې م که بېرته دلته راځم په دې لوګین برخه کې به دا آی ډي پیسټ کړو کله چې م پیسټ کړه دومه برخه کې کوډ لیکو زه کوډ لیکم کوډ چې مو لیکه سرور هم سم انتخاب کړه په لوګین باندې کلیک اخلو زموږ بروکر به اوس وصل شي نو دغه دا وصل شو MT5 سره اوس کولی شو په MT5 کې په اسانۍ سره څنګه وکړو په دې باندې ټریډ واخلو نو که زه کلیک کوم نیو آرډر واهم نو ګورئ بای او سیل دواړه آپشن شته تاسو کولی شئ په دې باندې څنګه وکوئ ټریډ واخلئ ټریډ ترسره کوي مشکل نه لري نو دا چې وصل شو دوستانو نور د دې کار خلاص تاسو اوس کولی شئ خپل اکاونټ ته څنګه د ډیپوزیټ وکوئ او د 100% اضافي ګټې څخه خوند واخلئ نو دغه طریقه و دوستانو هیله ده ستاسو د خوښې وړ ګرځېدل